غصن من الذكرى يميل أحيا بنا الشوق العليل مرت كما الحلم الجميل. موږ او تاسو وینو چې په نړۍ کې د کورونا د وبا د خپرېدو مرکز اروپا ګرځېدلی دی او په اروپا کې ایټالیا او اسپانیا هغه دوه هیوادونه دي چې وګړو یې د حکومت لارښوونې په نظر کې نه نیولې او نن یې نتیجه موږ او تاسو وینو. په هر هیواد چې یاست لطفاً د خپل دولت لارښوونې پر ځان باندې تطبیق کړئ. دولت چې کومې لارښوونې د وایرس د خپرېدلو د مخنیوي لپاره کوي لطفاً هغه په نظر کې ونیسئ. د دولت د لارښوونو سره سره د خلکو بېغوري تاسې وینئ چې په ایټالیا او په اسپانیا کې څه حال دی. کوشش وکړئ چې په کور کې کښېنئ. بیا هم که د ضروري توکو دپاره بهر ته وتلاست خوراکي مواد مو رانیول د نظافت لپاره دغه څو ټکي په نظر کې ونیسئ. تاسو به لیدلي وي چې اکثره خلک دغه دستکشې په لاسو کښې اچوي. که چیرې دا دوامداره استعمال سي دا په خپله د میکروبونو ځاله ګرځي. د دغه دستکشو د استعمال څخه ډډه وکړئ. تاسو کولی شئ چې په ډاډه زړه په لوڅو لاسونو باندې د باندې ووځئ. کله چې د باندې وځئ اکثره به تاسو په کور کښې وایپس لرئ، صرف 2 دانې د سره واخلئ. کله چې تاسو د خوراکي موادو مغازې ته ورسېداست کوشش وکړئ چې کراچۍ راوانخلئ. محدوده سودا چې کوئ هغه راواخلئ، خپله سودا ختمه کړئ، راووځئ. بیا هم که کراچۍ ته ضرورت و کراچۍ به راواخلئ. ستاسو سره 2 وایپس دي، 1 وایپ راواخلئ، د کراچۍ هینډل به په پاک کړئ. کله چې مو سودا وکړه راووتاست سودا مو بیرته په موټر کې کښېښول. چې کله مو کراچۍ بیرته په خپل ځای کې ودرول بل وایپ به راواخلئ، لاسونه به بیا په پاک کړئ. بیا په بېغمه زړه کور ته راسئ. تلك السنين درب التفوق حلمنا والقلب يخفق به.